Assalamu alaikum, welcome back to Illa. Let me tell you, today we are going to learn body parts names in English with Pashto, Urdu meanings and English pronunciation. ننومیج د جسم اعضا body parts نومونه په انګلیش کې زده کوو سو ورسره د پښتو اردو معنی او هوي او د انګلیش تلفظ او ورسره زده کوو دا مش پریکټیکل کې چې مش دا انګلیش body parts سکیم دي دا ډېر ضروری دي دا پریکټیکل هکی. Let's start. body part د جسم اعضا face چهره مخ اوس مخ ته یې فیس هیر بال وشتان وشته ته یې هیر ایچ ای آی آر هیر وشتان آی انک سترګې ته یې ایر کان وګ اوس اوس ته یې ایر نوز ان او اس ای نوز ناک پوزه موت ام او یو ټي ایچ موت مو خوله ټوث ټي ډبل ټي ایچ ټوث دانت غاښ نیک ان ای سی کې نیک گردن غاړه بازو مرتعی ارم شولر کنده اوگا ایلبو کهنی سنگل هند هات لاس فینگر انگلی گوتا لگ ټانګ خا نی اوس دغه کنی نشي تلفظ دا نی تلفظ کی جب دا کې دا کې سایلنٹ تو نی گټنا زنګون انکل دغه انکل نه تلفظ کی دا تلفظ ankle means tehna shangarai foot paw kha two the two in the syllabus ki two t o e two same like two paw ke ungli the fegota. Let's learn practical us da means the just da khud jism aza us da practical is da ki zemi sam da shi laka us makhda po english ki ay us da yu makhta sadi us da makhta po english ki ay face us da sarai سنامي نوم خو مو نه ده لیکلی او تاسې څه نوم یې راکوئ هغه په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. اوس غوږ اوس دغه سړي غوږ د اوس ته اوس یایي ایر ای ای آر ایر معنی چې غوږ اوس ویښتان ویښ د ویښته ته یایي هیر ایچ ای آی آر هیر معنی چې ویښته اوس سترګې ته یایي آی ای وای ای آر معنی چې سترګه اوس دا د پوزه ته نوز ان او اس ای نوز معنی پوزه خوله دا خوله ته یې موت ام او یو ټي ایچ موت معنی خوله غاړه مکنډای ته یې نک ای سی کې نک معنی غاړه اوس پورا پیرا لوسته یې آرم ای آر ام اوس دا پورا لوسته یې آرم اوس ولی اوگا ته یې شولډر او دا د اوگا شولډر اس ایچ او یو ایل ډي ای آر شولډر اوگا وزل دا څنګل ته یې البو څنګل صرف دا سیستم کې صرف دا کې څنګل البو ای ایل بی او ډبل البو څنګل اوس دا غالوس ته یې پیرا دا غالوس ته یې انچ ای ان ډي هند لوس اوس دا لوس غاټه غوتا ته فینګر اف آی ان جی ای آر فینګر پیرا شاته ای په انګلیش کې دا پیرا شاته ای لګ ال ای جی لګ اوس زنګون ته ای نی دا نی تلفظ کیږي کې سایلنٹ کې ان ډبل ای نی زنګون اوس څنګه ته انکل لایک ا انکل ان کې ال ای انګل څنګه شا اوس دغه پیرا شاته یای فوت اف ډی فوت کا اوس د پښې دا غاټه غوړه یای ټو ټي او ای ټو دا شول د جسم اعضاء باډي پارټس چې په انګلیش کې زده کی